بیا به غزل یایم نو چې ښکلې ځواني د تیارو نه وځي ښکلې ځواني د تیارو نه وځي او نن یې لمبې د اننګو نه وځي او په لوپټه کې مخ داسې ښکاري په لوپټه کې مخ داسې ښکاري لکه سکروټې د ایرو نه وځي وایه نمداره جوړ که داسې غزل لکه پیره وایي د شودو نه وځي و درې شعره نور واورو چې څه عجیبه غوندې پستې دي دا ستا شونډې خو د ګبینه نه هم خوږې دي دا ستا شونډې خو د دنیا د میوو خوند به دې پې هېر شي هم بادام دي هم پستې دي ستا شونډې خو ما او تا غوندې ډېر دي لمبه کړي ما او تا غوندې ډېر دي لمبه کړي تناره څخې لمبې دي ستا شونډې نو نمدار دې د مرګي کور ته نږدې کړو چې په زړه باندې پرتې دي ستا شونډې اوس غزل دی د تاسو په اجازت سره چې دا ته چې سترګې توروې نو زه به څه جوړ شم دا ته چې سترګې توروې نو زه به څه جوړ شم خو چې هره ورځ مې جړوې نو زه به څه جوړ شم خو ستا د غمونو سیلابونو کې لوحه شومه زه په زړه مې مالګې جوړوې نو زه به څه جوړ شم خو ستا د دې سرو شونډو خندا لیونی کړی یمه ځان چې عین کې جوړوې نو زه به څه جوړ شم خو زما په ټولو امیدونو خاورې واوښتلې رقیب چې څنګ کې ګرځوې نو زه به څه جوړ شم زما په ټولو امیدونو خاورې واوښتلې رقیب چې څنګ کې ګرځوې نو زه به څه جوړ شم خو زړګی مې غواړي ستا د حسن د بهار ګلونه زړګی مې غواړي ستا د حسن د بهار ګلونه خو چې په خزان یې رژوې نو زه به څه جوړ شم خو زما د زړه ماڼۍ د تا پسې نسکورې شولې زما د زړه ماڼۍ د تا پسې نسکورې شولې چې زلزلې پرې راولې نو زه به څه جوړ شم اخري شعر دی نمدار وایي چې راځه خیر دیدن مې وکړه نمدار وایي چې راځه خیر دیدن مې وکړه او مخ چې ما نه پټوې نو زه به څه جوړ شم